السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید دی چې ښه به یې. خاص کر هغه خلک به یقینا چې ډېر پریشانه وي، کم چې د دهشتګردۍ یا ترهګردۍ په دغه روان لهر کې د هغې د تفصیلاتو نه خبر دي، یا د هغې نتایج او اثرات چې کوم دي هغه په تېر وخت کې په ځان باندې برداشت کړي دي، په خپل فیملیز باندې، په خپل علاقو باندې، په خپل دوستانو باندې. او د هغو د پریشانۍ یو بله وجه دا هم کیدی شي چې د ریاست، د اهل ریاست او د اهل سیاست هغه رسپانس، هغه ذمواري، ریسپانسیبیلیټي موږ ته په نظر باندې نه راځي، د کوم چې دغه روان حالات تقاضا کوي. تاسو به کتلی وي چې د چترال چې کومه غټه واقعه وشوه، چې هغه د انټرنیشنل میډیا نه صرف دا چې بینر هیډلاینز جوړ شوي دي، غټې سرخیانې جوړې شوي دي، بلکې د امریکې، د اقوام متحده، د رشیا، د چین او د نورو ملکونو تشویش چې دی هغه پکې هم مخې ته راغلی. د انټرنیشنل میډیا چې دی دغه دوه ایونټس چې کوم دي هغه ډېر زیات هایلایټ کوي د تېرې یوې هفتې نه. یو د تورخم د بارډر چې کوم تړل دي یا بندیز دی، او یو د چترال واقعه. په دې کې به څوک څه ووایي چې په دغه ټوله منظرنامه کې، په دغه ټول اکټیویټیز کې موږ ته نااهله صوبایي او وفاقي حکومت چې دی هغه په نظر باندې نه راځي. تاسو ما ته وښایئ چې سرفراز بوګټي چې هغه وزیر داخله دی، هغه د چترال یا د تورخم په باره کې خصوصي طور له کوم بریفینګ چې دی هغه یې موږ ته وړاندې کړی دی. زموږ سره، د میډیا سره، د پولیټیکل ورکر سره، د عوامو سره او د متاثرینو سره کم معلومات چې د کوم دي د هغې تبادله کړې ده. سوال خو دا هم پیدا کېږي چې دلته کې چې دا کم نااهل حکومت ناست دی په خیبر پښتونخوا کې، د هغې ترجمان، د هغې وزیر اعلی، د هغې گورنر یا نور متعلقه خلک چې کوم دي، د هغو آی جی پي د چترال په معامله باندې موږ څومره بریف کړي وو. 15 ورځې بعد زمونږ چې کوم وزیر اطلاعات دی، ترجمان صاحب کاکا خیر صاحب، هغه پرون راښکاره شو. ډېره مهرباني، موږ به ستا دا احسان چې کوم دی چې تا دومره تکلیف وکړو، یو بریفینګ دې ورکړی دی، خو هغه بریفینګ یې په څه باندې ورکړلی، په دې باندې هم لږ سوچ وکړئ. د دغه بریفینګ نوبت په دې باندې راغی چې په عربونو باندې یو پراډ روان دی د دوه هاوسنګ سوسایټیز چې په هغې کې د بهریا ټاون د سوسایټي یا د هغه د پراجیکټ نوم هم اخیستی کېږي، او دغه حکومت د دې انتظامیه چې کوم ده، چې کوم ایډورټیزمنټ ایجنسیانې دي، چې کوم هغه ایجنسیانې یا پراپرټي ډیلرز چې هغوی خپل دفترونه قایم کړي دي او هغوی د خلکو نه په اربونو روپۍ واخیستې، د هغې نه بعد دې مړي حکومت ته، د بې حسه او نااهله حکومت ته چې د احساس وشو چې د دې ځمکو دپاره یا د دې پراجیکټس دپاره ان او سی چې کوم ده هغه دې نه ده ورکړی. دا صوبه ده، دا حکومت دی، دا انتظامیه ده. بل کار یې څه کړی دی؟ بل کار یې دا کړی دی چې په دریم ځل باندې چې کوم وزیران د دې نااهله نګران صوبایي حکومت یې څه جوړ شو، د هغو په وزارتونو کې چې دی یوه هفته دا زمونږ بیروکریټس، زمونږ مقتدر حلقې او زمونږ کابینټ او زمونږ گورنر او وزیر اعلی صاحب په دې باندې ناست وو چې په هغې کې رد بدل راولو. دا صوبه ده، یو مذاق یې ته جوړ کړی دی، یو تجربهګاه خو دا وه، اوس خندا کوي پورې، ملنډې پورې کوي. د دې صوبې دا تاریخ پاتې شوی دی، د دې صوبې داسې نااهله وزیران، داسې نااهله گورنر او داسې نااهله وزیر اعلی پاتې شوی دی. د نورو خلکو نوم به نه الوځه چې هغه چې دي هغه شجر ممنوع دي، او دوی او نورو خلکو کار څه شروع کړی دی. د تورخم بارډر د 10 ورځو نه بند دی، او د هغې نه چې کوم د چیمبر اف کامرس مختلف تنظیمونه دي، د هغې لیډران چې کوم دي چې د هغو د عربونو د کروڑونو انویسټمنټ نه علاوه ګډ کنټریبیوشن دی، لکه زاهد شنواري، هغوی آن د ریکارډ میډیا ته دا خبره کوي چې زمونږ او د دواړه طرفه چې کوم تاجران دي یا د دواړو ملکونو چې کوم دغه دي، د متعلقه ادارې دي چې هغو ته
د ټیکس په شکل کې چې دی په کروڑونو روپو باندې ځي، هغه وایي چې 10 اربو نه د 13 اربو پورې نقصان شوی دی په 10 ورځو کې. بیا د سید وقاص شاه صاحب خبره، یا د عارف صفزی صاحب خبره، یا د حسن خان صاحب خبره، چې تاسو یو طرف ته خدا دعوه کوئ چې موږ سنټرل ایشیا ته ځو، تاسو یو طرف ته خدا چغې وباسئ چې په G10 اجلاس کې چې دی نو انډیا او امریکې او یورپ چې کوم دی هغې د سپیک متبادل چې کوم دی توړې ولا را پیدا کړو، او بل طرف ته تورخم بارډر چې دی هغه نشو کولای د یوې واقعې په بنیاد باندې. دا خو ډېره عجیبه غونډه صورتحال ده. دا خو لیونیم نه کوي، دا کوم رویې دا کومې پالیسیانې چې روانې دا خو لیونیم نه کوي دا کارونه. پولیټیکل پارټیانې چې کوم دي خط لاړو خط راغی، میډیا دا وایي چې خط ولیکو الیکشن به په پلاني وخت باندې کېږي. ارې پلوي دغه څه حیثیت دی، دغه څه رول دی؟ پلانی گرفتار شو، پلانی ته فیسیلیټي نشته، پلانی ته پکې نشته، پلانی ته ایسی نشته. دا ستاسو ترجیحات دي. حالت دا دی چې په بلوچستان کې یوه هفته وشوه او ماشومان چې کوم دي هغه یې کلاړیان هغه یې دغه کړي دي، د اغوا کړي دي، وایي چې دا ټیرریسټ کاروي ده. د هغو د بازیابۍ دپاره دا جدید ریاست چې کوم دی اټمي ریاست د څه کړي نه دي. د ده کمپین چې کوم دی د سوشل میډیا هغه په دې باندې روان دی چې افغان مهاجرین چې کوم دي د پاکستان دشمنان دي، دوی سمګلینګ کوي. یاروره دا چې کوم په دغه باندې ناست دي، په دې تورخم او په دې چمن باندې دا خلک کم ناست دي او دوی له کلیرنس ورکوي او 10 ادارې دلته کې کېنولې دي او د هغې افسران چې کوم دي هغه راپتیان دي. یو پکې راونه څه تپوس ته وکړه چې دا کم خلک سمګلینګ چې کوي، سمګلینګ خو په ټوله دنیا کې کېږي. یو پکې راونه څه موږ ته یې وښایه، میډیا ته یې راښکاره کړه، ته یو عام غل چې کوم دی هغه بې عزته کې، هغه میډیا ته دغه کې یو پولیس افسر چې دی بریتونه تاوهي او هغه ته کې ناست دی، هغه دا خبره کوي چې د پلانې د موبایل پټ کړی دی. د دې ته ذمهوار دا کو غیر قانوني ټرانزیټ ټریډ شوی دی، دا کو غیر قانوني کارونه شوي دي، دا کو کریمینل ته بقول ستاسو کریمینل افغان مهاجرینو ته چا شناختي کارت ورکړی دی، هغو ته لایسنس ورکړی دی ټریډ لپاره، د تګ راتګ دپاره، هغه ته دفتر ورکړی دی، هغه ته د جایداد اجازت ورکړی دی. دا به چا ورکړي، دا دوی په هوا کې نه دي کړي. عام ماشومان تاسو رانیولي دي، عام خلک مو رانیولي دي، بیا کمپین چلوئ چې دا احسان فراموش لري، بیا کمپین چلوئ چې دا د پاکستان دشمنان دي. عجیبه خبره ده. دا ورته هم بیا ووایه چې دا کوم خلک چې ناست دي دا چې کوم غیر قانوني دي، دا غیر قانوني اجازه دوی له د پاکستان ادارو ورکړی دی، متعلقه ادارو ورکړی دی. موږ عام پاکستانیان یو، موږ چې شناختي کارت جوړو، زموږ د نیکونو او د ډر نیکونو او د نیاګانو او اوس پکې د مور نوم چې دی هغه د نوم غواړي. دوی ته د اجازت چا ورکړی دی؟ خو کم چې دغه دي هغه په پاکستان کې پیدا شوي دي، هغه ماشومان دي، هغه سکولونو ته ځي، هغه خپله مزدوري کوي. تاسو نه صرف دا چې هغه رانسئ په حوالاتونو کې بندوئ، د پولیس لپاره چې دی یو نوې فیکټري مو د کرپشن کولاو کړې ده، بلکې کردار کشي هم کوو د یو قوم. او دوی کو دلته کې کوم چې لیګل خلک دي هغه خو په دغه باندې دي، د UN د چارټر لاندې دي. ټیرریزم روان دی په صوبه کې چې د بدامني نسته. IGP چې کوم دی هغه د یوې هفتې نه 10 ورځو نه موږ ته په نظر باندې نه ښکاري، هغه صرف په دې باندې لګیا دی چې د هغه ایکسټنشن چې دی هغه دې وشي، چې ځان بچ کړي. نور افسران چې کوم دی په دې باندې اخته دي. بل طرف ته رپورټ راغلی دی چې په روان کال کې 300 خلک چې کوم دي هغه په 250 حملې شوي دي، په هغې کې 500 خلک پکې مړه دي، 300 پکې دغه دي د سیکورټي فورسز خلک دي، 250 چې دي هغه عام خلک دی پکې. دا خبرې کېږي چې د پېښور باندې داسې حمله کېدو ولا لکه کوم چې په چترال باندې شوې ده. یو پارټۍ دوه نه علاوه د چا موقف مخې ته راغلی دی؟ څومره خلک راوتي دي؟ چا احتجاج کړی دی؟ چې احتجاج کوي تاسو پې دغه لګوئ، د ټیرریزم د پات پې لګوئ. هغه چا چې دلته کې په 9 او 10 مې باندې دغه کړي دي، ستا پولیس او ستا ادارې چې کوم دي دغه چې کوم ذمه داران دي، غټ خلک دي، عام کارکنان مې نه دي، هغه غټ خلک چې دي د یو څو نه علاوه تا څومره نیولي دي؟ دا معاملات داسې نه چلیږي. یو څو ګنټې مخکې چې دی د امریکې چې کوم خصوصي نماینده دی د افغانستان دپاره، هغه وایي چې هلته کې د افغان حکومت لګېدلی دی او هغه د پالیسۍ تحت چې کوم دی TTP په پاکستان باندې پرېښودی، د پاکستان تھریټ لیول چې کوم دی د جنگ د ټیرریزم هغه ډېر زیات شوی دی. هغه دا وایي چې د داعش او دغه ریګروپینګ کېږي د القاعدې. ته ودی دلته کې ته نه د
د فیک او د فراډ نه ډکه چې ستا کوم دلته کې پراجیکټس دي ته د هغې نه نه خبر 2 میاشتې خلکو په اربون روپۍ باندې ورکړې ته پرون راویښ شوې په دې باندې په کار ده چې هغه خلک چې هغه د دې ټولو حالاتو ذمہوار دي د هغو محاسبه وشي او دوی ته د دې خبرې احساس هم نشته چې خلک چې کوم دي عام خلک هغه د دې حالاتو د وجه نه د دې بیډ ګورننس نه د دې لا تعلقۍ نه د دې بې حسۍ نه د دې نااهلۍ نه دونه تنګ شوي دي چې هغه جنګۍ ته تللي دي د دوی څه خیال دی چې په دې کې په دې صورتحال کې که دا حالات روانې دا بې یقیني وي دا بد اعتمادي وي د هغې نه بعد به دوی بچ شي د دوی بچي به بچ شي د دوی جایدادونه او د دوی افسریانې او دا به بچ شي مهرباني وکړئ په قوم باندې نه کوئ په خپل وطن باندې نه کوئ په خپل ځمکه باندې نه کوئ په خپلو بچو باندې وکړئ کم از کم رحم ډېره مهرباني